کار دی د تعلیم او تربیې لوی مسؤلیت ورونو. د عبدالصمد روحاني ښوونځي د 8000 جلدو راټول شوي کتابونو افتتاح وکړه. د هلمند ولایت د پوهنې ریاست اړوند د عبدالصمد روحاني ښوونځي د 8000 جلدو راټول شوو کتابونو افتتاح وکړه. په اړه نور حال زموږ همکار احسان الله الهام راکوي. په نوموړي افتتاح غونډه کې د پوهنې ریاست مالیې او ادارې امیر الحاج حافظ مولوي عبدالرازق حکیمي، د ښار د نظارت امیر مولوي عبدالله فضلي، د عبدالصمد روحاني ښوونځي مدیر انجینر محمد ولي رازقي، ښوونکو او زده کوونکو برخه درلوده. د پوهنې ریاست مالیې او ادارې امیر حافظ مولوي عبدالرزاق حکیم د عبدالصمد روحاني ښوونځي د مدیر څخه مننه وکړل او ویل چې ویاړو چې زده کړیالانو ته د وطن دوستۍ مینه ورښایست. موږ په داسې مکاتبو او په داسې رهبرۍ باندې ویاړو چې یو مکتب د 0 څخه تقریبا 100% ته رسیږي. هغه د سرسبزۍ له لحاظه، هغه د درس و تدریس د لحاظه، هغه د شاګردانو د آدابو د اخلاقو د لحاظه، هغه د کتابو د لحاظه، یعنی په ټولو معناو باندې پوره کیږي. حتی دې اندازې ته رسیږي چې یو مکتب د شاګردانو په توسط باندې کتابونه راټولیږي او بیا د مکتب د طریقه څخه کتابونه و ریاست ته مدیریت تحفه کوي. موږ ستاسو څخه منندوی یو. الله عزوجل مو کامیاب بریالي ولره. د ښار د نظارت امیر مولوي عبدالله فضلي د هغو زده کړیالانو څخه مننه وکړه کوم کتابونه چې کورنۍ کې ورته ضرورت نه و خپل ښوونځي ته تسلیم کړي. په لومړي سر کې د مدیر صاحب، درنو استادانو او ګرانو زده کوونکو څخه یوه نړۍ مننه کوو چې دوی په خپلو کورونو کې هغه کتابونه چې د دوی فعلا استفاده نه ځینې کول هغه یې راټول کړه او مدیریت ته یې راوړه تر څو دا یو بل هلمندی ماشوم، ستاسو یو بل ورور چې په یو بل مکتب کې دی کتاب نه لري، یا ستاسو ورور ستاسو همصنفي چې په همدې مکتب کې دی کتاب نه لري، نو تاسو دا زیار او کوشش وکړئ او دا احساس مو پیدا کړئ چې زما کتاب چې کور ته بیکاره پروت دی دا باید زما د یو ورور په لاس کې وي او هغه د دې څه شي. د عبدالصمد روحاني ښوونځي مدیر انجینر محمد ولي رازقي وویل چې نوموړی د کتابو د راټولولو کمپاین مو یوه میاشت په کار اچولی و چې د نوموړي کمپاین په نتیجه کې مو 8000 کتابونه راټول کړه او نور به هم جریان ولري. بسم الله الرحمن الرحیم. دا کتابونه تقریبا داسې یوه میاشت مخکې موږ د کمپاین په مخه اچولي وو چې په دې کې د شاګردانو زیاته همکاري وه، کور یې ودان همکاري وکړه. 8000 جلده کتابونه موږ په یوه میاشت کې راټول کړي دي او دا کمپاین نور هم جریان لري انشاءالله چې په دا کتابونه موږ نورو ته ورسوو. او په دې کتابو کې اوس 100 سیټه کتابونه د اوله تر 12مه موږ په پوهنې ریاست ته ډالۍ کړي دي چې دا بیا هغه مکاتب چې ډېر شد ضرورت ورته لري یا هغه ولسوالۍ چې ډېر سخت ضرورت لري هغو ته به ورکول شو. نو دا کتابونه ته ډېر هغه دپاره یې 2 استادان موږ ته انتخاب کړي وو، د هغو استادانو په همکاري باندې دا کار شوی دی چې په یوه میاشت کې دغه 8000 جلده کتابونه موږ برابر کړي او ټول کړي. په ورته وخت کې هغو زده کوونکو ته ستاینلیکونه ورکول شول چې خپل لاس یې جوړ شوي توکي یې نندارې ته وړاندې کړل. همداراز د ترانو ټیم د کتاب او علم په اړه ترانې وویلې. پر جهان یې نوم وای شو، د هیواد موږ جوړوای شو، پر جهان یې نوم وای شو، چې مکتب او مدرسه وي د مسکن آباد وای شو، چې مکتب او مدرسه وي د مسکن آباد وای. د یادونې وړ ده چې دا په هلمند کې لومړی ځل دی چې د عبدالصمد روحاني ښوونځي له لوري 8000 جلده کتابونه راټولیږي او د پوهنې ریاست ته ورکول کیږي. کار دی د تعلیم او تربیې لوی مسؤلیت ورونو، غواړي همت ورونو.